السلام علیکم. یو ځل بیا چې دی نو موږ تاسو ته نیغ په نیغه د کیمرې په سترګه باندې آنلاین یو. ملګرو څنګه ټیک ټاک امید لرم چې ټول به روغ جوړ او ښه برابر یې. نو موږ تاسو له نن یو بل زوړ غزل راوړی دی که نه. خلک خو نوي غزلې راوړي خو موږ دا زړې زړې رانیولې دي کې د خوند یو مزه یو مینه محبت یې پکې. نو موږ به تاسو ته یو بل غزل پیش کوو. امید لرو چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او که خوښ هم شو نو چینل سبسکرایب کړئ او مخکې دا ویډیو شیر کړئ. صحیح ده که نه؟ موږ بیا غزل اورو هغې نه به بیا ګپ شپ لګو. نور بسته یو سی زما په تورو سترګو او که نه او زړه دې وړیلا پخوا په تورو سترګو واجي نو که پروا کړما نو زه به دې پروا کړما او که نه نور دې څه کوي پروا د تورو سترګو مینې دې ستی کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد مې وړي او ستا د مخ پتنګ ما مینې دې ستی کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګ ما او تبه مې نه ګورې په سترګو نه د ډېره کبره ځکه چې ایره یمه هغه رنګ مې نشته خاورو کې سپېره یم ځان مې نښلولی او ستا د چنې پورې او ځان مې نښلولی ستا د چنې پورې نو باد به مې یو نسي ستا د دروازو اوس مې په ایرو کې لاس وخه چې باد مې وړي او ستا د مخ پتنګ ما مینې دې ستی کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګې ما او عاشقان ډېر معشوقې ډېرې نه دا ستا په شانتې شته کم وفادار نه زما په شانتې بل یو خدمتګار ته ثاني لیلا او زه ثاني مجنون او ته ثاني لیلا او زه ثاني مجنون نو ښه ده چې شهید کړم ستا زلپو منګرو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي او ستا د مخ پتنګ ما مینې دې ستی کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي او ستا د مخ پتنګ ما او په ژوند دې نیمه هزار کړی تا نه چې په ګور کې هم نشم آزار په زما د مرګه مینه د بل یار ونکړې دلبره ہے د زړګي سرا ونکړې دلبره ہے د زړګي سرا نو روح د ملنګ جان دې روح د ملنګ جان دې تا د پزارو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي نه ستا د مخ پتنګ ما مینې دې ستی کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګ ما اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي نه ستا د مخ پتنګ ما. انشاءالله چې ډېر په مینه به یې خوښه کوي امید لرم او زه دا کوشش کوم ستاسو لپاره نوې نوې غزلې انشاءالله پیش کوم چې تاسو خوشحاله یې انشاءالله او زموږ د خوشحالۍ لپاره دا سبسکرایب بټن دباو کوئ نو موږ سبا یو تسلي میلو شي او حوصله افزایي به زموږ وشي او موږ به نور هم مخکې کوشش کوو ستاسو لپاره نوې نوې غزلې انشاءالله پیش کوو او تاسو د خوشحالۍ درکوي انشاءالله د دې سره رخصت راکړئ د لوی الله په امان.